بسم الله الرحمن الرحیم. زما د یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو داسې ویډیو جوړ کړو. زه تاسو ته ما یو ویډیو جوړه کړې ده، زه پلی کوم، تاسو وګورئ. زیاتره به تاسو په ټیک ټاک کې هم لیدلې وي. ډېر ښایسته او زبردسته ویډیو ده. زه ویډیو پلی کوم، تاسو وګورئ. یعنی موږ څنګه کولی شو چې داسې یو زبردسته او ښایسته ویډیو جوړه کړو. خوږو ملګرو، دې دپاره به تاسو لومړی یو اپلیکیشن ته ضرورت دی او تاسو به هغه له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. تاسو به راشئ پلی سټور ته او دلته به تاسو سرچ کې ولیکئ ټریول بوسټ. صحیح ده؟ دا به تاسو ولیکئ او سرچ به کوئ. کله چې سرچ کړئ دلته دغه دویم آپشن ګورئ، دغه جاز هغه چې لوګو لري دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا مو چې کله ډاونلوډ کړو نو تاسو به دا اوپن کړئ. تاسو چې کله انټرنیټ تاسو سره وصل نه وي نو دا اپلیکیشن تاسو ته نه خلاصیږي، یعنی دا په انټرنیټ باندې کار کوي او آنلاین جوړیږي. ها، کله چې دا تاسو وکړو، خلاص مو کړو، دلته به تاسو ته دا شان صفحه راځي، ټوله نقشه به پکې راشي. دلته تاسو ته وایي چې کوم ځای نه شروع کوئ، یعنی سټارټ پوزیشن تاسو کوم ځای دی سټارټ، تاسو به دغه سټارټ باندې ووهئ. دلته به تاسو خپل ځای سرچ کړئ. فرض مثال زه ورکوم جلال آباد. صحیح ده؟ او بیا به سرچ کوم، یعنی دې ځای نه دی شروع شي. ښه، جلال آباد. ها، بیا که تاسو غواړئ چې کوم ځای ته لاړ شئ نو تاسو کوم ځای ډیسټینیشن کوم ځای دی نو هغه ځای بیا تاسو ته ورکړئ. دغه ګورئ، دغه آپشن به تاسو ووهئ او دلته به تاسو ورکړئ. فرض مثال زه ورکوم انډیا. صحیح ده؟ دا به تاسو سرچ کوئ او دا به کلیک کوئ. یعنی اوس دا تاسو سره راغی، یعنی د دې ځای نه د موټر نشان نه تر دغه کوم چې بل لوکیشن د انډیا دې ځای ته، یعنی یو مستقیم حرکت دی، یو چې وي زیاتره کوږ وږ. یعنی څنګه تاسو کولی شئ چې هغسې برابر کړئ. لومړی به تاسو دغه موټر علامه باندې کلیک وکړئ، داسې وبینیسئ. یعنی تاسو بیا غواړئ موټر بدل کړئ، جاز وټاکئ، تاسو هم کولی شئ. هغه سلیکټ کړئ. ها، نو اوس څنګه باید لاړ شي؟ دا به تاسو دغه کرښه باندې کلیک ونیسئ، داسې ویسئ. فرض مثال دا لومړی ځي تاجکستان ته ځي، بیا هغې ځای نه فرض مثال راځي بل هېواد ته ځي، یا دې ځای نه فرض مثال بیا ځي کوم بل لرې هېواد ته ځي، بیا هغه ځای نه بیا راځي داسې سریلنکا ته راځي، او بیا هغه ځای نه کراچۍ ته راځي، فرض مثال بیا دلته انډیا ته راځي. نو تاسو بیا هر سټیپ چې کوم څومره کلیکونه کړي وي هغه بیا تاسو ونیسئ. فرض مثال دې ځای نه تر دې ځای پورې تاجکستان پورې باید جاز کې لاړ شي، د هغې ځای نه بیا بېرته بس کې لاړ شي، یعنی بس به تاسو انتخاب کړئ. بیا د دې ځای نه بس نه بیا تر تاجکستان نه بیا تر دغه بل هېواد چې دی په دغه پورې باید په جاز کې بیا لاړ شي. بیا به تاسو بیک کوئ. بیا فرض مثال دې ځای نه غواړئ تاسو تر دې ځای پورې باید په ټرین کې لاړ شي، نو تاسو هغه سلیکټ کوئ. بیا غواړئ تاسو هغې ځای نه دې ځای پورې بیا په جاز کې راشي، بیا به تاسو بیا جاز سلیکټ کوئ. نو دا شان خپل دغه برابر کړئ ورته، او چې کله مو برابر کړو بیا به تاسو څه وکړئ، دلته به دغه پلی علامه باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده؟ دلته تاسو ته یو بله صفحه راوړي، یعنی څومره وخت کې باید دا هلته ورسیږي. تاسو باید سیکنډونه ورته اضافه کړئ چې یعنې قراره باندې لاړ شي. نو او دلته به تاسو باید دغه کوم موټر وي جاز وي د هغې سایز وړوکی غټ کولی شئ. دلته د دې اپشن له لارې تاسو کولی شئ چې د ویډیو سایز جوړ کړئ، چې یعنې ټیک ټاک دپاره جوړوئ یا همداسې، نو هغه تاسو برابرولی شئ. دلته دغه بل اپشن لري، تاسو کولی شئ چې کیلومتر
تاسو ته وښایي. دا به تاسو کلیک کوئ، تاسو ته به کیلومیټر هم وښایي. نو دا تاسو برابره کړله. دلته به تاسو سیف ویډیو ټو کیمرا رول دا به تاسو کلیک کوئ. دا ویډیو به تاسو سره ګالري کې ثبت شي. مونږ ګورو بیا چې ګالري کې به مونږ سره دا ویډیو راغلی وي. ښه دا خو مونږ سره اوس سیف شوله. تاسو به لاړ شئ، خپل ګالري به خلاص کړئ. اول ته به تاسو دا وګورئ. صحیح ده، دا د 21 سیکنډ چې دا ویډیو مونږ سره راغلی ده. ګورئ تاسو ډېر ښایسته څومره ځای چې تاسو ورته انتخاب کړی وي هماغسې به ځي. خوږو ملګرو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ.